بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ په دې اړه خبرې کوو چې څنګه کولی شو د کمپیوټر کې هغه کوم لاګن سکرین شاته بکګراوند پکچر د هغه پکچر چینج کړو، بدل کړو، د هغې پر ځای خپل د خوښې یو پکچر تصویر راوړو. نو د دې عمل د اجرا کولو لپاره سټارټ منو ته راسئ او په سټارټ منو کې رن کمانډ او یا هم په سرچ کمانډ کې رجیډیټ ولیکئ، REGEDIT او اوکې کړئ. په دې ځای کې تاسو ته 5 فولډر درکوي. له دې فولډرو څخه HK لوکل میچن انتخاب کړئ. په دې ځای کې سافټویر انتخاب کړئ او اوس راشئ مایکروسافټ پیدا کړئ. له مایکروسافټ څخه وروسته وینډوز وګورئ. د وینډوز له انتخاب څخه وروسته کرنټ ورژن انتخاب کړئ او په دې ځای کې اتنټیکیشن په نوم فولډر انتخاب کړئ. اوس لاګ آن UI انتخاب کړئ، بکګراوند فولډر سلیکټ کړئ. په دې ځای کې تاسو ته دغه OEM بکګراوند چې کوم شکل در اپشن درکول سوی ده دا موډیفای کړئ. دغه ویلیو اندازه ویلیو ډیټا له 0 څخه په 1 باندې چینج کړئ، بدل کړئ. اوس راشئ په دې ځای کې هر تصویر چې تاسو غواړئ په بکګراوند لاګن سکرین بکګراوند باندې ولګوئ نو هغه پکچر واخلئ. خو لومړی د پکچر د کاپي کولو څخه مخکې دغه تصویر ته نوم باید چینج کړو. نوم باید ورکړئ بکګراوند ډیفالټ، ډي په غټو حروفو ولیکئ او اوس یې کاپي کړئ. اوس راشئ سی ډرایو ته وینډوز واخلئ، سیسټم 32 سیسټم 32 پیدا کړئ. په دې ځای کې د OOBE په نوم فولډر پیدا کړئ، انتخاب یې کړئ OOBE. اوس دې ځای کې یو فولډر جوړ کړئ، فولډر ته هم نوم ورکړئ انفو. کیدای شي تاسو سره مخکې په دې ځای کې انفو په نوم فولډر هغه فولډر ډیلیټ کړئ، لرې کړئ او دغه پر ځای دغه فولډر جوړ کړئ. او په دې فولډر کې یو بل فولډر جوړ کړئ، هغې ته نوم ورکړئ بکګراوندز. اوس هماغه پکچر چې تاسو غواړئ په بکګراوند کې استعمال کړئ دلته پیسټ کړئ. نو اوس به ستاسو د لاګن سکرین په بکګراوند باندې دغه تصویر دغه پکچر به وي. خو یو شي ته مو پام وي چې تاسو تصویر باید د کمپیوټر د صفحې له سایز سره برابر وي، یعنې ځینې کوچني تصویرونه باید نه وي. دا کوچني تصویرونه کیدای شي هغه اکسپټ نه کړي، هغه وانخلي. نو که چېرته په ویډیو د استفادې وړ ګرځېدلی وي د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ ویډیوګانې او چینل شیر، لایک او سبسکرایب کړئ.